Assalamualaikum viewers, نن به موږ تاسو وړاندې کیرامل ایگ پوډینګ جوړو. کیرامل ایگ پوډینګ جوړولو لپاره موږ یو فرایینګ پین راواغوستو او هغې کې به اوس موږ تقریبا نیم کپ چینی اچو. دې نه به موږ کیرامل تیارو او دې کې به اوس موږ لږ شان اوبه هم واچو، تقریبا یو غټ چمچ برابر، او دا به ورسره موږ مکس کوو. چینی اوس میلټ کېدلو باندې شروع شوله او دې سټیج باندې پکار دی چې موږ مسلسل چمچې سره دغه کوو. موږ پرېښودله نو یو سایډ نه به وسوځي او بل سایډ نه به کچه پاتې شي چینی. دا بوټي شان چې دی دا ټول کوشش کوم چې ماتې شي. تاسو ته کتلی شي چې د دې ډېر ښکلی کلر جوړ شو او دا به موږ یو کسرول کې واچوو. او دا به موږ دې کې خور کړو هر طرف ته چې یو بیس جوړ شي. دې سره یو خو چې کوم موږ پوډینګ جوړو د هغې به ډېر مزدار کلر جوړ شي او بل خبره به دا وي چې دا ورله بیس کار کوي چې کله موږ ډیمولډ کوو یعنې دې نه بهر راوباسو پوډینګ نو هغه به بلکل روغ راوځي او ماتېږي به نه. اوس به دا موږ کېږدو فریج کې چې دا سیټ شي. کیرامل خو ډېر زر سیټ کېږي. نو اوس موږ یو کاسه او یو وسک راواغوستل. دې کې به موږ چې کومه چیني پاتې وه یعنې نیم کپ دا موږ دې کې واچو. چیني ستاسو خوښه ده کم یا زیات اچولی شئ. اوس موږ څلور A ګریډ هګۍ راواغوستې. دا به موږ یو بول کې ماتو او بیا به یې دلته دا چې کوم موږ شوګر کاسه کې اچولی دې کې به دا ټرانسفر کوو. هګۍ خو کله نه کله خرابې وي نو هغې وجې نه احتیاطاً موږ داسې کوو. که داسې ونه کوو نو که یو هګۍ خرابه شو نو زموږ هغه درې نورې هګۍ او چیني هر څه به ضایع شي. څلور هګۍ موږ دې کې ماتې کړې. اوس به موږ دا مکس کړو. ونیلا ایسنس تقریبا یو چمچ برابر. تاسو چې کوم ځای کې اوسېږئ د هغه ځای ونیلا ایسنس به تاسو ته معلوم وي. که تیز وي نو بیا یو دوه قطرې پکې واچوئ او که مایلډ وي نو بیا پکې یو چمچ برابر واچوئ. Can evaporated milk. It was 390 grams of. که تاسو سره evaporated milk نه وي نو تاسو نارمل فول کریم ملک هم یوز کولی شئ. اوس دلته موږ نیمبو راواغوستلو. د دې زیست چې کوم دی هغه به موږ دې کې اچوو. دا ستاسو خوښه ده چې لیمن زیست پکې اچوئ او که نه اچوئ. اورنج زیست هم پکې اچولی شئ او که بلکل هېڅ هم پکې نه اچوئ، ساده جوړول غواړئ نو ساده هم جوړولی شئ. دا ستاسو خوښه ده. دې سټیج کې تاسو دې کې کافي هم اچولی شئ. تقریبا یو 2 ټیبل سپون کافي پکې واچوئ او که هغه نه غواړئ الایچي پاوډر پکې واچوئ. نه علاوه کوکونټ ډیسیکیټډ کوکونټ پکې اچولی شئ. کوکونټ ملک په دې کې تاسو اچولی شئ. ډېر داسې چیزونه دي چې کوم موږ دې کې اچولی شو. که موږ سره ټایم ویټ موږ به تاسو ته یو دغه شانتې دغه پوډینګ جوړ کړی وی، تاسو بیا کتلی وی، خو ټایم خبره ده. دې نه علاوه تاسو په دې کې یو بل شی پمکن چې کوم وي
د هغې پیوري هم پکې اچولی شئ. ډېر زیات چیزونه دې کې موږ اچولی شو. دا ستاسو خپلې خوښې باندې ډیپینډ کوي. دا موږ چې نن تاسو وړاندې کوم جوړو بیسیک ریسیپي ده، بیسیک فلیم چې ورته وایي یا ایګ پوډینګ، هغه موږ جوړو. لیمن زیسټ بس هسې خپل خوښې مطابق چې تاسو غواړئ نو اچولی شئ. لیمن زیسټ موږ دې کې واچولو. اوس به دا موږ یو ځل بیا مکس کړو. موږ کیسرول راواغوستو، کوم کې چې موږ کیرمل ستاسو وړاندې لږ ساعت اول اچولی وو. دا چې کوم کیرمل وو دا موږ ټرانسفر کړی وو، بیا دا موږ فریج کې کېښودو یو څو منټه دپاره چې موږ رابهر کړو. نو دا لا ګرم دی خو بیا هم دې پورې مطلب سټیک دی، دا به سیټ شي لیټر آن. نو اوس به موږ یو چاڼ راوالو او دا چې کوم د هګۍ او دا چیزونه موږ مکس کړي دي، چیني ایواپوریټډ دی، دا موږ دې کې چاڼ کړو. نو معمولی شان زیسټ به موږ دې کې بیا دوباره واچوو، ځکه چې موږ سټرین کولو نو سټرینر کې هم لږ دینه پیسز راغلل. نو بس اوس دا هر څه ډېرې ښې طریقې سره مکس شوي دي. دا به اوس موږ سټیمر کې ږدو. که تاسو غواړئ دا مایکروویو کې هم جوړولی شئ او که غواړئ نو اوون کې هم جوړولی شئ. خو اوون کې هسې خامخا به ستاسو تقریبا یو 2 ګنټې انتظار کې ضایع شي. نو په دې وجه موږ دا سټیم کې پخو. سټیم کې دا ډېر زیات لږ وخت کې تیار شي. که تاسو سره هم زموږ په شان سټیمر نه وي نو بیا یو پتیله کې اوبه واچوئ بیس کې، او بیا به را پې داسې رنګ یا داسې ګول یا څلور داسې څه شی پې کېدی او هغې باندې به را دا چې کوم کیسرول دی، کوم کې چې موږ پوډینګ جوړو، دا پې کېدی. خو خیال ساتئ چې یخې وي، دا پتیله یخه وي، ادروایز ستاسو لاسونه به وسوځي. اوس به موږ خپل سټو آن کړو او دا به موږ خو. نو فلیم زموږ آن دی های باندې. اوس به موږ دې باندې دا کور کېږدو او دا به تقریبا موږ نیمې ګنټې پورې داسې کور وساتو او دا پخېږي. بیا موږ نیمې ګنټې پس تاسو نو نیمه ګنټه پورې سټیم کې چې موږ دا پوډینګ پوخ کړلو، بیا موږ دا فریج کې واچولو. نو ټوله شپه فریج کې پروت و. اوس موږ دا سایډونو نه به داسې نایف مدد سره کولاو کړو. فریج کې کېښودلو سره دا ډېر ښه سیټ شي او یخ شي. نو اوس به موږ یو پلیټ راوالو، کوم کې به چې موږ دا سرو کړو. اوس به موږ دا راوچت کړو ارام سره. واو، نو وګورئ داسې مزېدار شان زموږ کیرمل پوډینګ تیار دی. څومره ښکلی کلر دی او څومره ښکلی ښکاري.